په یو کلي کې منټو نوم سړی اوسېدو. هغه ډېر زیات لالچي انسان و. هغه یو ورځ ولاړو او سوچ یې کولو چې زه به څنګه یو مالداره سړی جوړېږم. زه به بازار ته لاړ شم او ځان له به یو چرګه راولم. هغه چرګه به هګۍ واچوي او زه به هغه هګۍ خرڅې کړم او د څه هغونه به چرګوټي راوباسم او چې هغه چرګوټي بیا لوی شي بیا به هغه خرڅ کړم او داسې به ما سره ډېر شي پیسې راشي او زه به یو مالداره سړی جوړ شم. دې سوچ نه پس منټو بازار طرف ته روان شي. هلته فارم کې د ده یو چرګه ډېره خوښه شي او هغه دې په پیسو واخلي او کور طرف ته خوشحال روان شي. چې څنګه سهار شو نو چرګې یو هګۍ واچوله. چې منټو ته پته ولګېده نو هغه خو ډېر زیات خوشحال شو. منټو په منډه لاړو او هغه هګۍ راواغېسته. چې څنګه یې وکتو نو هغه هګۍ خو د سرو زرو وه. دی نور هم ډېر زیات خوشحاله شو او هغه هګۍ زرګر پسې یوړه. وروره ما سره د سرو زرو هګۍ نه او زه دا خرڅول غواړم. ما ته د پیسو ضرورت دی. زرګر دله د دې هګۍ ډېر شي پیسې ورکړې او دی کور ته ښه خوشحال لاړو. په بل سهار چرګې بیا د سرو هګۍ واچوله. دی بیا ډېر زیات خوشحال شو او هغه هګۍ راواغېسته او زرګر پسې بیا لاړو. زرګر وله پیسې ورکړې او دی هلته نه روان شو او دغه شان د کې لالچ سیوا شو. دا چرګه خو پوره ورځ کې صرف یو هګۍ څښي او د دې له لاسه زه بیا بازار ته ځم او ما ته روزانه پیسې لږې ملاویږي. داسې چل به وکړم چې زه به دا چرګه حلاله کړم او د نه به ټولې هګۍ راوباسم او په یو ورځ کې به زه ښه ډېر مالداره شم. دې سوچ نه پس دی لاړ شي او هغه چرګه حلاله کړي. چې وګوري نو هغې کې صرف یو هګۍ وي. دی چې څنګه دا یو هګۍ وګوري نو دی ډېر زیات خفه شي. دې چرګه کې خو صرف یو د سرو زرو هګۍ وه. دا ما څوک و دا خو ما اوس حلاله کړه او ما ته خو به اوس د سرو هګۍ هم نه ملاویږي. هغه شته پیسې هم دومره ډېرې نه دي. هغه به مو رانه لږې ورځو کې ختم شي. زه خو مګه غریب پاتې شم. کاش چې ما دا چرګه نه وې حلالې کړې. نو ښکلي ماشومانو، لالچ یو ډېر خراب عادت دی. موږ له پکار دا ده چې موږ لالچ بالکل نه کوو.